د خوست ولایت اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، و یو شخص چې په خپل ځان او عقیده باندې باور لري او کفري ملک ته د دې دپاره سفر کوي چې هلته پیسې وګټي، مثلا امریکې ته ځي، د ده دا سفر کول د شریعت د نظره څنګه دي؟ محترم وروره، سفر کول جائز دي، هلته ګټه کول جائز دي، خو فقهای کرام فرمایي چې د مسلمان دپاره نه ده پکار چې دی د کافر مزدوري وکړي. پکار داسې ده چې کافر د مسلمان مزدوري او بیا کفري ملک ته تلل چې هلته ټول قوانین نظام کفري نظامي قوانین کفري قوانین یي، په داسې ماحول کې وخت تېرول په دې خوشباورۍ باندې چې زما عقیده برابره ده، زما اعمال برابر دي، دا یو قسم دوکه ده. بیا د ځوانۍ په حالت کې کفري ملک ته تلل دا بله دوکه ده. که هر څو انسان په ځان باندې باوري، خو هلته ماحول داسې ماحول دی چې ځای په ځای به انسان په ګناه کې اخته وي، د سترګو ګناه به وي، حتی بیادمي ماپ په زنا کې به واقع کېږي، د ټولو نارواو سره دی به مخ کېږي، حتی داسې به پیښه وي شرابخوري به اخر راسي، په شرابو باندې به عادي سي، د خنزیر غوښه به وخوري، او که دا هم ونه کړه په یو هوټل کې به مزدوري کوي، په یو کمپنۍ و شرکت کې به مزدوري کوي، شرابو د خوږ یا د خنزیر غوښه به هغه یو ځای و بل ځای ته انتقالوي، یا کم کسان چې هوټل و رستوران ته راځي هغو ته به یږدي، نو په دې ګناه کې دی ورسره شریک دی. خلاصه دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مثال بیانوي، وایي یو د وخت بادشاه چې د اعمال خراب وي، د هغه سره مجلسونه مه کوئ، هغه ته تګ وراتګ مه کوئ په دغه خوشباورۍ باندې چې زه د اعمال څه کوم، زه خو ورځم خپل کار په چلوم یا خپل مجلس ورسره کوم. رسول الله سم فرمایي داسې نه پیښیږي چې یو د ازغیدارې ونې څخه د یو څوک میوه راشکوي او هغه ازغی د دی خوږ نه کي، ازغی به خامخا دی خوږوي. نو د کفارو په ملک کې اوسېدل دا ازغیدارې درختې ته نږدې کېدل دي، د هغې څخه میوه راشکول دي، نو د ده بدن به خامخا داغېږي، د ده پوست به زخمی کیږي، د ده د بدن څخه به وینه وځي. خلاصه دا چې تک کول خو جایز دي، خو عواقب یې ښه نه دي. والله